السلام علیکم ویور، زه نن د یو بل کلاس سره حاضر یم. تاسو ته ما ویلي چې زه به بل کلاس جوړوم په پروناون باندې. پروناون څه ته وایي په انګلیش کې؟ پروناون یعنی هغه لفظ کم چې د چا په ځای باندې استعمال شي، یعنی د چا په ځای باندې چې وویلی شي هغه لفظ ته پروناون وایي. لکه مونږ وایي امجد چرته تللی، نو بیا مونږ وایي د هغه څه کار و، د امجد په ځای باندې مونږ هغه استعمال کو. داسې لفظونو ته پروناون وایي. دلته ورته په دې سنټنس کې ګورئ، سحر از ا ګرل، سحر یوه جینۍ ده. شي از هارډ ورکینګ، هغه محنتي ده. شي یعنی سحر په ځای باندې اوس موږ شي استعمال کو، دې ته وایي پروناون. احمد از ا بوای، احمد یو هلک دی. هی از ګډ، هغه ښه دی. هی از ګډ، دلته هی موږ د احمد په ځای باندې استعمال کو، دې ته وایي پروناون. امید لرم په دې باندې به تاسو ښه پوه شوي. او اوس وګورئ چې د پروناون قسمونه، یعنی د پروناون څو قسمه دي. کاینډ اف پروناون، د پروناون یو شمیر قسمونه دي. نمبر 1 موږ وایي پرسنل پروناون. پرسنل پروناون هغې ته وایي چې کوم ذاتی پروناون دي، یعنی ذاتی، لکه د سړو یا د ښځې یا د دغه دې په ځای باندې استعمالیږي کوم، هغې ته وایي ذاتی پروناون. پرسنل پروناون څو قسمه دي؟ پرسنل پروناون 3 قسمه دي. فرست پرسن چې کوم پروناون دي هغه دی آی، مای، می، وی، اور، از. دې ته فرست پرسن پروناون وایي. دا د ځان دپاره استعمالیږي. دا د پرسنل پروناون 3 قسمه دي. دې کې دا فرست پرسن پروناون دی. سیکنډ پرسن چې کوم پروناون دي هغې کې دی یو، یور. لیکن چې کوم کس ته مخامخ تا ته ولاړي هغه ته خبره کې، هغې ته سیکنډ پرسن وایي. دا پرسنل پروناون کې سیکنډ پرسن دی، یو، یور. تھرډ پرسن هغه پروناون دی کوم چې یعنی موجود نه وي، غایبي. هغه په پرسنل پروناون کې تھرډ پرسن هغې ته وایي. لکه هی، شي، اټ، هز، هر، اټس، دی، دیر، دم. دا تھرډ پرسن پروناون دي. دلته زه تاسو ته یو چارټ جوړوم د پرسنل پروناون. چارټ آف پرسنل پروناونز. په دې کې چې کوم فرست پرسن دی د هغې د سیکنډ پرسن او د تھرډ پرسن تاسو ته زه حالتونه هم ښیم چې د دې کم کم حالات دي. د فرست پرسن د آی دې ته نامینیټیو کیس وایي، یعنی نامینیټیو حالت وایي. د دې پوزیسیو کیس چې کوم دی هغه دی مای، او د دې ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه دی می. د وی یعنی نامینیټیو کیس کم وی دی د هغې پوزیسیو کیس چې کوم دی هغه دی اور، او ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه دی از. بیا د سیکنډ پرسن چې کوم دی یو، د دې چې دا نامینیټیو کیس دی یو، د دې پوزیسیو کیس دی یور، او د دې ابجیکټیو کیس دی یو. چې کوم تھرډ پرسن دی د هغې چې کوم نامینیټیو کیس دی هغې کې چې کوم هی دی د هغې پوزیسیو کیس چې کوم دی هغه دی هز، او د هغې ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه دی هم. بل چې کوم شي دی د تھرډ پرسن د هغې شي نامینیټیو کیس دی، د هغې چې کوم پوزیسیو کیس دی هغه دی هر، او د هغې چې کوم ابجیکټیو کیس دی هغه هم دی هر. اټ چې کوم نامینیټیو کیس دی
د third person د هغې پوزیسیو کیس چې کوم دی هغه دی ایټس او د هغې ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه دی ایټ. دی د third person چې کوم نامینیټیو کیس دی هغه دی د هغې پوزیسیو کیس چې کوم دی هغه دی دیر او د هغې ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه دی دم. دویم نمبر چې کوم پروناون دی هغه دی ریفلیکسیو پروناون. ریفلیکسیو پروناون دا هغه پروناون دی کوم چې د سبجیکټ باره کې راځي، یعنی د سبجیکټ باره کې ایکشن ورکوي، د هغې باره کې خبره ورکوي، عمل کوي، هغې ته ریفلیکسیو پروناون وایي. په اگزامپل کې ورته ګورئ وی اپن ډیسیو اور سیلف، موږ اکثر په خپله دوکه خورو. اور سیلف دا څه شی دی؟ دا دی ریفلیکسیو پروناون. I saw myself in the mirror. ما خپل ځان په خپله په شیشه کې ولیدلو. ما ځان په خپله myself دلته څه شی دی؟ ریفلیکسیو پروناون. I heard myself. ما ځان په خپله زخمی کړو، یعنی I hurt. ما ځان له په خپله غم وکتلو. I hurt myself. دلته چې کوم myself دی دا دی ریفلیکسیو پروناون. You hurt yourself. تا ځان په خپله زخمی کړو، تا ځان له خپله غم وکتو. You hurt yourself. yourself دا دی ریفلیکسیو پروناون، یعنی د سبجیکټ باره کې ایکشن راکړی دی. دریم نمبر چې کوم دی هغه دی امپیتھک پروناون. یعنی امپیتھک پروناون هغې ته وایي چې هغه یعنی تاکید یعنی زور ورکي په پروناون باندې، هغې ته امپیتھک پروناون وایي. په مثال کې ورته ګورئ he himself said so. هغه په خپله دا وویل. he himself چې کوم دی یعنی په هی باندې زور ورکړی دی، تاکید یې کړی دی، دې ته امپیتھک پروناون وایي. she herself say so. هغې په خپله دا وویل، یعنی په خپله دا وویل هغې. she herself یعنی herself چې کوم دی هغه په she باندې یعنی زور یې ورکړی، تاکید یې کړی، دې ته وایي امپیتھک پروناون. I myself saw him do it. ما په خپله دا ولیدلو. I myself یعنی myself په I باندې تاکید کړی، زور یې ورکړی، دې ته امپیتھک پروناون وایي. We saw the king ourselves. موږ بادشاه ولیدلو. موږ په خپله بادشاه ولیدو. We saw the king ourselves. ourselves چې کوم دی په وی باندې تاکید کړی، زور یې پرې ورکړی، دې ته امپیتھک پروناون وایي. You will do it yourself. تا په خپله ته به په خپله دا وکړي. You will do it yourself. ته به په خپله دا وکړي. yourself چې کوم دی په یو باندې تاکید یعنی زورونه ورکړي، دې ته وایي امپیتھک پروناون. 4 نمبر چې کوم دی، څلورم نمبر چې کوم دی هغه دی ډیمانسټریټیو پروناون. یعنی ډیمانسټریټیو پروناون هغه پروناون دی یعنی هغه نوم دی کوم نوم چې یعنی اشاره ورکوي، اشارې په طور باندې استعمال شي، هغې ته ډیمانسټریټیو پروناون وایي. ډیمانسټریټیو پروناون دا څلور دي. This is a book. دا یو کتاب دی. This چې کوم دی هغه دی ډیمانسټریټیو پروناون. These are my books. دا کتابونه زما دي. These چې کوم دی دا ډیمانسټریټیو پروناون دی. That is a pen. دا یو قلم دی. That چې کوم دی دا ډیمانسټریټیو پروناون دی. Those are pens. هغه قلمونه دي. Those دا ډیمانسټریټیو پروناون دی. Indefinite pronoun یعنی indefinite هغه پروناون ته وایي چې یو عام طور باندې یو سیز استعمال شي، یو جرنل سیز استعمال شي، هغې ته انډیفینټ پروناون وایي. لکه موږ اکثر وایي په اگزامپل کې ګورئ all were drowned.
یعنی ټول پټوله ډوب شو. دا ټول پټوله چې کوم دی all were all چې کوم دی دا indefinite pronoun دی. do good to others د نورو سره نیکی کوه. do good to others یعنی دلته چې کوم others دی دا نور یادی دا indefinite pronoun دی. some say he is mad یعنی څه وایي چې هغه پاگل دی یعنی لیونی دی. some say یعنی بعض وایي دا چې دی some دا indefinite pronoun دی. few escaped unhurt څه په دې کې صحیح سلامت دی یعنی څه few کم چې دی دا indefinite pronoun دی. many of them were Pakistani په دې کې څه پاکستانی هم many of them were Pakistani دلته چې کوم many دی دا indefinite pronoun دی. شپږم نمبر چې کوم دی هغه دی distribution pronoun. distributive pronoun دا هغه pronoun دی کوم چې یعنی تقسیم کوي یعنی کوم چې بیلوي ورسه هغې ته distribution pronoun وایي. په اگزامپل کې ورته ګورئ each of the boy has a book د هر یو الګ سره کتاب دی. دلته هر یو دپاره each راغلی each چې شه دی distributive pronoun یعنی دا distributive pronoun دی. either of you can go د تاسو نه به څوک لاړ شي. either of you can go دلته چې کوم د تاسو دپاره either راغلی دی یعنی کم یو تقسیم کړي دي په تاسو کې چې تاسو ډیر کسان استئ په دې کې به کم یو لاړ شي تاسو نه به کم یو لاړ شي دې ته either وایي. نو either چې کوم دی هغه دی distribution pronoun. neither of them is here په هغو کې یو هم دلته نشته دی. په هغو کې یعنی ډیر کسان چې کوم دي په هغې کې یو هم یعنی تقسیم کړي دي یو هم هغې دپاره neither راغلی دی دې ته وایي distribution pronoun. each took in the turn یعنی هر یو خپل نمبر تیر کړو. هر یو دپاره دلته each راغلی دی دې کې each چې کوم دی هغه distribution pronoun دی یعنی تقسیم کړي دي distributive pronoun. either of these book is okay په دې کتابونو کې یو ټیک دی. either of these books is okay دلته چې کوم either راغلی دی دې ته وایي distribution pronoun یعنی distributive pronoun. اووم نمبر چې کوم دی هغه دی possessive pronoun. possessive pronoun هغې ته وایي یعنی یو څیز چې د هغې ملکیت یعنی په هغې باندې قبضوالی هغه خپلوالی هغې ته possessive pronoun وایي. په مثال کې ورته ګورئ this book is mine دا کتاب زما دی. this book is mine دا mine چې کوم دی دا possessive pronoun دی. that pen is yours that pen is yours هغه قلم چې دی هغه ستا دی. نو ستا دپاره څه شی راغلی yours دا yours چې کوم دی دې ته وایي possessive pronoun. this shirt is his دا کمیس چې دی دا د هغه دی د هغه دپاره چې کوم ټکی راغلی هغه his دی. نو دې ته وایي possessive pronoun یعنی د هغه قبضوالی د هغه خپلوالی ظاهر کړی دی. that pencil is hers هغه پنسل چې کوم دی هغه د هغې دی. هغې دپاره چې کوم ټکی راغلی دی هغه دی hers. hers چې کوم دی هغې ته وایي possessive pronoun. these things are ours دا څیزونه چې کوم دي دا زمونږ دي. these things are our دې زمونږ دپاره چې کوم راغلی دا دی ours دې ته وایي possessive pronoun. اتم نمبر چې کوم پروناون دی هغې ته وایي interrogative pronoun. interrogative pronoun هغه پروناون دی یعنی چې تپوس یې کړی څه سوال یې کړی څه کوېسچن یې کړی هغې ته interrogative pronoun وایي.
who broke this window دا کړکۍ چا مات کو who چې کوم دی هغه دی interrogative pronoun what shall we do now اوس به موږ څه کوو what چې کوم دی هغه دی interrogative pronoun which would you prefer تاسو به کم یو ته ترجیح ورکوئ دلته چې کوم which دی دا دی interrogative pronoun whose is this book دا کتاب د چا دی دلته چې کوم whose راغلی دی یعنی د چا دی سوال یې کړی دې ته وایي interrogative pronoun what is that دا څه شی دی دلته چې کوم what راغلی یعنی تپوس یې کړی دې ته وایي interrogative pronoun نهم نمبر چې کوم دی هغې ته وایي relative pronouns یعنی relative pronouns هغې ته وایي یعنی چې کم نوم راشي او د هغې په باره کې ذکر کم کیږي هغې ته وایي relative pronoun په اگزامپل کې ورته ګورئ I know the boy who is coming زه پیژنم هغه هلک کم چې راځي دلته چې دا کم دی هغې ته وایي who دلته څه شی دی دا relative pronoun دی ځکه چې who د boy په relative باندې استعمال شوی دی د boy په باره کې یعنی دې ذکر کړی boy ذکر اول وشو نو دلته who رالی د هغه په باره کې هغه هلک نو لکه موږ وایي چې زه پیژنم هغه هلک کم چې راځي دا کم ته who وایي دا دی relative pronoun This is the house that Ali built دا هغه مکان دی کم چې علي جوړ کړی و دا هغه مکان دی مکان رالی دا یو نوم دی د هغې په باره کې چې کم ذکر وکړو هغې ته وایي that چې کم دلته دی دا relative pronoun This is the boy who work hard دا هغه هلک دی چې څوک سخت یعنی محنت کوي دا هغه هلک دی چې څوک محنت کوي سخت کار کوي دلته چې کوم who راغلی دی څوک دپاره دا دی relative pronoun I know what you mean ما ته پته ده چې ستا څه مطلب دی I know what you mean دلته چې کوم دا what راغلی دی دې ته وایي relative pronoun دا و د نننۍ ورځې کلاس او په بل کلاس کې به زه تاسو ته چې کوم کلاس جوړوم هغه به د جنډر په باره کې جوړوم ویډیو څه شیر کوئ ښه پوره پورې وګورئ او انشاءالله لایک هم کوئ او بل کلاس دپاره تاسو ضرور چینل سبسکرایب کړئ چې نوټیفیکیشن تاسو ته فوراً میلاو شي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان ګډ بای